السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو له تاسو ټولو هیله کوم چې څومره ستاسو وس وي دا پیغام د ثواب په نیت باندې مخته شیر کړئ چې دا غږ تر ټولو مسلمانانو پورې ورسیږي او مسلمانان له دې کار څخه په کلکه باندې ډډه وکړي. ډېر ناخبره ځوانان چې په دې اړه هېڅ معلومات نه لري. یو نوی اپلیکیشن راغلی ده چې زموږ ډېر مسلمانان وروڼه په دې اپلیکیشن کې خپل تصویرونه ډیزاین کوي خو د دې اپلیکیشن په اړه باندې هېڅ معلومات نه لري. دا اپلیکیشن عیسویانو جوړ کړی ده د کرسمس په خوشحالي کې او د راروان نوي کال عیسوي کال په خوشحالي کې جوړ کړی ده چې دوی خپل د پروفایل تصویرونه په دې کې ډیزاین کوي او په دې ډیزاین شوي تصویر کې چې کوم مرغه تاسو ته ښکاري دا د سینټا کلاس د دوی چې کوم د کرسمس بابا ده د هغه یو خاص نږدې ملګری دوی بولي دا مرغه. نو له تاسو ټولو مسلمانانو هیله کوم چې له دې کار څخه په کلکه باندې ډډه وکړئ. که څومره ملګرو تصویرونه جوړ کړي وي په غلطي باندې ناخبره او هېڅ خبره نه ده هغه هم ختم کړئ. پاینده کې په دې اپلیکیشن کې تصویرونه مه جوړوئ. د کرسمس معنا څه ده؟ د کرسمس معنا دا ده چې عیسویان وایي چې توبه نعوذ بالله توبه نعوذ بالله. په دې ورځ باندې الله تعالی جل جلاله عیسی علیه السلام زېږولی ده. څومره عظیمه ګناه ده څومره ګناه کبیره ده. موږ باید د دوی په خوشحالي کې هېڅکله ګډون ورسره ونه کړو. الله تعالی جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي په سورت اخلاص کې لم یلد ولم یولد. نه هغه څوک زېږولی ده او نه هغه له چا زېږول سوی ده. دا الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي او په دې باندې زموږ او ستاسو ایمان ده او نور به موږ او تاسو له ډاکټر ذاکر نایک څخه وارو. میری کرسمس. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے. جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس یہ کرسچن لوگ یہ نصارہ لوگ یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس سدھارنے کی بات تو دور رہی ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92 اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا ذرا بھی فیلنگز ہوتے ذرا بھی سمجھ ہوتی اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا یہ آسمان پھٹ اٹھتا یہ زمین کھل پڑتی یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا. چی ترغلی جہالت لدنیا لاڑو دبتانو عبادت لدنیا لاڑو. چی ترغلی جہالت لدنیا لاڑو دبتانو عبادت لدنیا لاڑو. مساگر